یو چا پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب یو ځلې مې ګناه وکړله بیا مې د هغه څخه توبه وباسله بیا بیرته بیا هغه ګناه وکړله نو آیا اوس بیرته زما توبه قبلیږي او که نه قبلیږي؟ اول خو یوه مسله ده او بل د توبې څو شرایط دي توبه په کومه طریقه باندې انسان وباسي کومه توبه قبلیږي بل دا مسله د اول مسلې جواب خو دا دی چې کله یو انسان ګناه وکړي د ګناه کولو ما بعده که چیرې بیا د دې ګناه څخه توبه وباسله نو الله یې توبه قبلوي که څه هم د غټه ګناه کړې وي بیا که چیرې بیرته هغه ګناه جن وسي بیرته پکار دا دی چې انسان یې توبه وباسي په حدیث شریف کې راځي چې څه وخت تاسو خو ګناه کیږي د هغه بعد فورا انسان بیا توبه وباسي توبه کول پکار دی د ګناه بعد هیڅ کله انسان دی مایوس نه کښیني بلکې توبه دی وباسي او بل خبره ده چې کله یو انسان ګناه کوي دا ګناه دی د توبې په نیت باندې نه کوي مثلا یو انسان ګناه کوي دغه مخکې دا سوچ وکړي فکر کوي یار چې د دې بعد بیرته توبه دې څخه وباسم دا تر ټولو غټه ګناه ده یعنې ته یو ګناه کوي په نیت د توبې چې دې بعد بیا بر توبه وباسم دا تر ټولو غټه ګناه ده او بل خبر دا ده چې د توبې شرایط اول شرط دا دی چې انسان چې کله توبه وباسي تمام ګناهونو باندې شرمنده سي یعنی دا ټول ګناهونه چې ما کړی دي یا الله زه پر دې باندې ساو مخته شرمنده یم او ما دا شکار نه دی کړی دویم په اخلاص باندې دا ټول ګناهونه دې پرېږدي دې څخه توبه وباسي او پر روانو وخت کې دې د دې نه کولو عزم اراده وکړي او دریم شرط دا دی چې کم حق پر ده باندې یا لمونځ نه و کړی روزه یې نه ونیولې د دې قضایي دې راوګرځوي یا که د یو مسلمان حق ور باندې و هغه حق دی